په افغانستان کې د نقاشۍ هنر هغه هنر دی چې اوږده مخینه لري. دا په کابل کې د نقاشۍ د ښوونیزو مرکزونو څخه یو دی چې تازه په فعالیت پیل کړي. فرهناز فروتن په دغه مرکز کې د یوې ښوونکي په توګه دنده ترسره کوي چې د خپل هنر خواږه د انځورګرۍ، خطاطۍ او رسامۍ له لارې پر خلکو ویشي. هغه وایي له کلونو راهیسې د نقاشۍ په برخه کې د خپل ولس بچي روزي او هڅه کوي د هنر ژوندی وساتي. این کانون به منظور ساختیم که بتانیم بخش‌های ادبیات و هنر بیشتر ارتقا بدیم و از طرف جوانان خیلی استقبال شد و روزانه ما شاگردای طبقه اوناس و ذکور داریم که در اینجا کار میکنن. پهلوی بخشای هنری که نقاشی، میناتوری، رسامی ما داریم، ما بخشای ادبی داریم. د دغه مرکز د جوړونکو په خبره د پخوا په پرتله د رسامۍ او نقاشۍ برخو کې د ځوانانو لیوالتیا ډیره شوې. زهره بهاري د کابل اوسیدونکې ده. له 3 کالو راهیسې په مسلکي توګه د انځورګرۍ هنر پیل کړی. وایي غواړي په ټولنه کې ځینې ننګونې د انځور پر ژبه بیان کړي. کانون هنری و ادبی هیچ به هدف از این ایجاد شده که در کل جوانان افغانستان به ارزش هنر و ادبیات پی ببرن و هنر و ادبیات در بین جامعه و اجتماع بالخصوص در بین جوانان ارزش خود پیدا کنند. صنف‌های هنری و ادبی که ایجاد کردیم بسیار زمینه خوب رشد فردی به خاطر جوانان است، مخصوصا به خاطر دختر خانم‌ها که در این شرایط بیاین در بخش‌های هنری و ادبی استعدادهای خود رشد بدن و استعدادهایی را که هنوز شاید خودشان هم کشف نکردن و دریافت نکردن اینجا او استعدادهایشان شکوفا شود. په دې مرکز کې اوس مهال د نقاشۍ او خطاطۍ ګڼې تابلوګانې شته چې پر هره یوه یې تر 1000 افغانیو ډېر لګښت راغلی. دوی د دغه هنر د ژوندي پاتې کېدو لپاره له حکومت د نندارتونونو او ځانګړې پاملرنې غوښتنه کوي څو خلک د دوی له هنر او کمال سره آشنا شي. در کل از حکومت چیزی که می‌خواهیم همین است که سپورت بیشتر به طبقه هنری داشته باشند، زمینه فعالیت‌های هنری را بر ما بیشتر بسازند و زمینه اشتراک در نمایشگاه‌های ملی و بین‌المللی بر ما فراهم بسازند. خواست من گذشته از خواست من خواست تمام مردمی است که در هر مهارت در هر بخشی که کار میکنن باید حمایت کافی از او بخش شود و به او بخش در کل مردم نیاز دارد و ادبیات و هنر یکی از بخش‌های خیلی مهم هستند که باید از این بخش حمایت شود و مردم بیشتر استقبال کنه این بخش. دا مرکز نه یوازې د انځورګرۍ په برخه کې فعالیت کوي بلکې خطاطي، رسامي او لیکوالي هم د دې مرکز نوري برخې دي چې ځوانانو ته پکې روزنه ورکول کیږي.